نو تاسو وینئ چې دغه ګیس چې دی دا ډېر ارزانه ګیس دی، یعنې په قیمت کې ډېر ارزانه ګیس دی. تاسو کولی سوای چې په 1 لیټر پټرولو باندې 3 د ګیس لیټران تقریبا 2 غنټې مسلسل چلولی سوای. هغه 1 لیټر پټرول غواړي. نو دغه وګورئ ډېر اسانه طریقه ده او دولت خان ډېره کامیابه طریقه. که ستا نوم راوښی؟ زما نوم دی سید دولت خان. ته څه کار کوې؟ زه د وروځو رړۍ مې ده، تړه مې ده په ډبل روډ. نو دغه ګیس د ګیس پیدا کولو دغه اسانه طریقه او د ارزانه ګیس تا څنګه فارمولا په ذهن کې راغله او څنګه دا ماشین جوړ کړي دا سیستم؟ ډېر کلوس زما په ذهن کې ولو. دا په یوټیوب کې د مختلف ویډیو ما ده لیدلې. نو هغه چې کوم تجربه خلکو کړې وه هغه د څه ناکاره ارزي تور په دې وجه وله کوم مشینګري چې په هغه کې لګېدل هغه د ارزي وله خرابېدنګ زر کوي. نو هغه بعد ما یو ورځ په خپل په دا کار روزګار په سکرپ کې ما دا لیدی چې دا شی چې دی د ګاډۍ تاو راوړی سي یو د اسی کمپریسر دی. دا د دې لپاره ډېر بیسټ دی او دا خرابي هم ډېر زر نه کوي. دا د اسی کمپریسر دی او دا سټیرینګ پاور موټر دی. سټیرینګ پاور موټر په ګاډۍ په سټیرینګ کې راځي. دا د اسی دی چې اسی کمپریسر چې اسی ګیس چلی سرکولیشن ورکوي. دا د په مدد باندې سرخي دا پلی موږ خپل لاسیور لګولې ده. دا بالکل دا موږ لاسیور لګولې ده. دا به د هوا ورځي او د دې اوټ د هوا ننوځي د سره ننوځي دا اوټپوټ دی. دا اوټپوټ دا چې مطلب د باندې رالی و د ډبې رالی په دې ډبې کې څه دی؟ د ډبې کې دا پیپ لګېدلی دی پټرول په دې کې 4 لیټر پټرول 3 لیټر پټرول. دا ډبه کې چې دا کوم دغه لګېدلی دی پیپ، دا پیپ تر کومه ځای تللی؟ دا پیپ د ډبې اخر پایله اخر لتللی دی. د لاندې څه د په دا پټرول کې د لاندې تللی دی. بیا د هوا ذریعه باندې هغه واش کوم هوا راوځي کوم هغه ګیس په ګیس بدلیږي، په ګیس کنورټ کیږي. بیا دا برته کللی په اوبو کې په دې ډبه کې اوبه پټ دا برته تیل کللی دی. دا بیا تر لاندې پورته تللی دی. شو دا په دا ګیس بیا په دا اوبو کې راپورته کیږي. د دې ځای راوځي صفاصي فلټر سي هغه اور چې کوم بیا دود پکې اور بیا دود پکې بیا دا دغه بیا د دې مزید ته مخته چولې لګوي سي. مطلب دا چې دی اوس په 2 لیټر په 1 لیټر پټرول باندې څونه ګیس پیدا کیږي، څو ګیس لیټران لګول کیږي؟ دی په 1 لیټر پټرول باندې ان شاء الله تعالی دی به 2 غنټې به چلیږي او 3 چولې به چلی 3 چولې ان شاء الله تعالی. په پرشر باندې که چلی 3 به چلیږي او که دغه سلو کې به 3 به چلیږي او که په پرشر چلی بیا به 2 چلیږي. په 1 لیټر پټرول باندې 2 د دې یو خاص خوبي دغه دی چې دا په شمسي باندې هم چلیدای شي، په بیټري باندې هم، په بجلی باندې په شمسي هم چلیدلی په شمسي باندې هم چلیدلی شي، په بجلی باندې کنورټ کیږي. کنورټر دې ته لګي. صحیح ده، کنورټر به خامخا لګي. نو تاسو اوس موږ ته تجربه کولی شوئ؟ اوس به درښکاره ښه دا اوس ته کیمره نشیات دا دغه ښه نشیات او دا بیخي تیز ګیس دی. او ښه ماشاءالله جوم برابر دی. مطلب په دې باندې په یو وخت باندې 3 چولې مسلسل چلیدلی سوای په 1 لیټر پټرول باندې. او بالکل مسلسل د یو میاشت تقریبا پر دې سر چاپیشن وکړ. ښه د شاګرد یم. ښه زبردست. ما د هیلپ سره کوم. ښه زبردست. دا ما بندوي ما دا دې ته باندې وځه دا دا بیټري سموس انا بیټري سره دا نوم کمزور ده دا لاو स्पीड से चार्ज भी आप स्पीड से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त एक हुनरमंद के साथ हाजिर हूँ. इस हुनरमंद ने आसान तरीके से गैस पैदा करने का एक फार्मूला बनाया है. ये शख्स जो कि दौलत खान है और ये बिरयानी की रेडी चलाता है, चावल चूल्हों की रेडी चलाता है. बैक साइड पर मेरे आप देख रहे हैं 2 डब्बे हैं. इसमें इसी गैस आता है बिरून मिल्क से, चाइना से आते हैं ये डब्बे, जिसकी कीमत 150 रुपये. 2 डब्बों की कीमत है 300 रुपये. इन डब्बों में एक डब्बे में पेट्रोल डाला जाता है, दूसरे डब्बे में पानी डाला जाता है. 1 लीटर पेट्रोल से आप 2 घंटे मुसलसल 3 गैस हीटर जला सकते हैं.
तरीका अब हमें दौलत खान बताएगा, साथ ही जो बैठे हुए हैं कि वो किस तरह से ये गैस पैदा करता है। که تاسو غواړئ چې تاسو په ګیس باندې هیټر ولګوئ نو دغه یو سیستم دی دولت خان جوړ کړی دی. دولت خان د چولو ریړۍ چلی، د بریاني ریړۍ چلی، نو د یو کامیابه تجربه کړې ده. دغه دوې ډبې چې دي زه در ښکاره کومه، دا دوې ډبې په یوه ډبه کې پټرول اچول کېږي، په یوه ډبه کې پټرول اچول کېږي، په بله ډبه کې چې دی اوبه اچول کېږي. بیا دغه ماشین چې دی دا ماشین هوا پیدا کوي. دا هوا اول د پټرولو ډبې له ورځي، بیا د پټرولو ډبې څخه بیا راځي د اوبو ډبې له، هغه بعد دغه پایپ دی، د دې پایپ څخه ګیس راوځي. نو 1 لیټر چې کوم دی 1 لیټر 1 غنټه 3 چولې 3 د ګیس هیټران لګولی سوای 2 غنټې او 2 غنټې 1 لیټر پټرول 2 غنټې 3 د ګیس هیټران لګولی سوای چې مسلسل مطلب تاسو کار باندې وکړئ دا 3 لګولی سوای. یقینا دا ډېر ارزانه ګیس دی چې پیدا سوی دی. دا د هغو علاقو دی چې په کومو علاقو کې یخ زیات وي یا هلته ګیس نه وي یا د ګیس لوډ شیډینګ وي، نو دا تر ټولو ښه طریقه ده، ارزانه طریقه ده او ارزانه ګیس دی. موږ راځو له دولت خان سره خبره.